السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وی اف ټی انورټر د اتومات ریسټارټ یعنی اتومات لګیدو او بندیدو پر رابطه باندې دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو کچيري تاسو خپل وی اف ډی انورټر او واټر ټانک ته د اوبو ټانکو ته یا دوستانو خپل زمکو پټو ته نصب او کنیکشن کړی وي او تاسو خپل وی اف ډی انورټر د دولتي 3 فیز برېښنا او یا د سولر پینل څخه چلوي او غواړئ دوستانو تاسو وی اف ډی انورټر د سهار پر مهال کله چې د لمر وړانګې د سولر پینلو په شیشو باندې ولګيږي او تاسو وی اف ډی انورټر د په اتومات ډول باندې سٹارټ شي او د مازیګر پر مهال باندې کله چې د لمر وړانګې د سولر پینلو څخه لري کیږي نو د په اتومات ډول باندې بند شي نو دوستانو د دې عملی د اجرا کولو لپاره او د دې سیټینګ د برابرولو لپاره راځو د وی اف ډی انورټر سکرین ته اول به دوستانو تاسو خپل وی اف ډی انورټر آن کړئ او د آن کېدو څخه وروسته به تاسو بیا د وی اف ډی انورټر د پی جی یعنی د پروګرام بٹن انټر کړئ او د پروګرام بٹن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی 0 د پی 0 شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن پریس کوو نو په سکرین باندې شو کیږي پی 1 د پی 1 د شو کېدو څخه وروسته د انټر بٹن پریس کوو په سکرین باندې شو کیږي پی 1.00 د پی 1.00 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن پریس کوو او وی 1.14 ته د بی 1.14 د شو کېدو څخه وروسته دوستانو بیا د انټر بٹن پریس کوو د انټر بٹن د پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی 0 نو دا 0 چې د دوستانو وی اف ډی انورټر په دې حالات کې په اتومات سیستم کې نه دی د اتومات سیستم د برابرولو لپاره دوستانو د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن د پریس کېدو په واسطه باندې زو 1 ته د وند شو کېدو څخه وروسته نو دلته دوستانو یو انتخابو او د یو د انتخابولو څخه وروسته د انټر بٹن پریس کوو د انټر بٹن د پریس کېدو څخه وروسته کله چې آر پی ایم په سکرین باندې شو شي نو د دې څخه وروسته بیا دوستانو وی اف ډی انورټر دا اف کوو او دا اف کېدو څخه وروسته آن کوو د څخه وروسته زمونږه وی اف ډی انورټر اتومات سیستم ته واوختو کله چې د سار پر مهال باندې د لمر وړانګې د سولر پینلو په شیشو باندې لګيږي نو زمونږه وی اف ډی انورټر په اتومات ډول باندې آن کیږي او کله چې د مازیګر پر مهال باندې د لمر وړانګې زمونږ د سولر پینلو د شیشو څخه لري کیږي نو دا په اتومات ډول باندې اف کیږي نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډی انورټر د اتومات سٹارټېدو او بندېدو پر رابطه باندې وا دوستانو کغواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورن کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم